ما درته وویل چې په دې اختر کې کوشش وکړه دا د الله پاک جل جلاله یو عطا یو ورکه د تا ته مال دولت در کړی دي ښه قرباني رانیسه ښه قرباني رانیسه د الله په دربار کې ښه شی نظرانه کړه ښه شی پیش کړه ځکه الله ته ستا اخلاص ستا نیت ستا اراده الله تبارک وتعالی ته مهمه ده غوښې هم تا ته پاتېږي هر څه یې ستا دی فقط الله تبارک وتعالی وایي ستا نیت ما ته منظور دی نو هغه قرباني باید حلاله کړي چې هغه د عیوب څخه پاک وي لومړی بې عمرونه درته وایم اول پسه یا دغه رقم سیرلی یا بزه یا میزه د دې عمر باید یو کال پرایي که چیرې پسه دا رقم و چې هغه د شپږو میاشتو زیات و اوه اته میاشتې نه میاشتې وي خو په قط و قامت باندې بیا د هغه یو کال د پسه سره برابر و هغه رقم چاغ و هغه رقم صورتمین و بیا هم جایز خو دا یوازې په پسه کې په سیرلي کې نه په بزه و سیرلي کې دا حکم لري لہذا دا د پسه یو کال عمر دی او د پسه لپاره مې درته وویل که چیرې اوه میاشتې یا اته میاشتې وي او هغه د یو کال د پسه سره په وزن و په وزن که کالانه په قد و قامت کې سره برابر وي دا قرباني سوی ده دویم د غوا ده 2 کال عمر بعض کسان یې غاښو ته ګوري خوله یې ورپورته کړي غاښ ته هغه وخت اعتبار سته په شریعت کې چې 2 کاله پرایي که 2 کاله پوره نه وه بیا غاښو ته اعتبار نشته که نه 2 کاله بیا پرایي او که اوښ حلاله بیا به 5 کاله پرایي غوا اوښ غویی دا د 7 کسانو نیت پکې صحیح کېږي یعنې 7 کسانو په مشترکه ډول دا یو قرباني ادا کولی شي د 7 کسانو غاړې خلاصېږي په دې باندې بیا بله خبره چې کوم ده حیوان کې باید عیبونه نه وي داسې عیبونه چې هغه بلکل د ورایه معلومیږي عیب فاحش وي ظاهر وي ښکاره وي که چیرې داسې عیب ښکاره پکښې و بیا د هغه قرباني نه رسي زه یو څو عیبونه درته ښیم که حیوان په 2 سترګو ړوند و یا په 1 سترګه باندې یا د 1 سترګې دومره بینایي کړلې وه چې در نیمې زیات بینایي کړلې وه دې قرباني نه ده جایز د ړانده حیوان د مې وضاحت درته وکړي کوڼ حیوان هم دغه رقم راوه که شی نه اورېدي د هغه قرباني نه ده جایز او بل هغه حیوان چې ګوډ وي هغه ځای ته په خپله نسي تللی ولاړېدلی نسي دې قرباني نه ده صحیح هغه حیوان چې مکمل غاښونه نه لري خوراک نسي کولی دې قرباني هم نه ده صحیح هغه حیوان چې ډېر کمزوري وي دومره کمزوري چې پر لارې نسي تللی یا داسې مریض وي چې ولاړېدلی نسي یا دومره ډینګر وي چې هغه په اډو کې ماغزه نه لري د دې حیوان قرباني جایز نه ده او پاتې شو خسي حیوان بلکل جایز هېڅ مشکل په دې کې نشته هغه حیوان چې لکۍ لري نه د سره لکۍ لري نه مشکل نه لري او که لکۍ لري د نیمایي زیاته پرې سوې ده یا نیمایي پرې سوې ده هغه حیوان قرباني بیا نه ده جایز دغه رقم غوږ که د نیمایي زیات پرې سوی وي یا نیم پرې سوی قرباني نه یو هغه حیوان دی چې قدرتي غوږونه کم کوچني کوچني راغلي وي هغه نه هغه حیوان چې غوږونه یې نیمایي یا د نیمایي زیات پرې وي هغه حیوان چې ښکر لري هغه چې اول د سره ښکر نه لري پروا نه لري پسه دې ښکر نه لري بعض پسونه داسې ده بزې دي میږې دي دغه رقم نور دا ښکرونه بعض نه لري بعض یې لري خو که ښکر درلودي مات شوی و که در نیمې زیات مات شوی و یا نیمایي مات شوی و د حیوان قرباني به جایز ده دغه عیبو ته ګوري کوشش خو ما درته ووایي چې دا موږ د الله سره یو معامله کوو د الله یو حکم پر ځای کوو د ابراهیم علیه السلام یو تاریخي سنت دی یو یادګاري سنت دی دا پر ځای کوو نو موږ په دې کې څومره مړانه وکړو څومره په مینه یې وکړو څومره ښه پسه کوشش وکړو 10,000 2,000 5,000 ته مه ګوره بس دا ته وګوره چې کوم انسان په هغه باندې خلاصېږي د هغه غاړې په خلاصېږي او ښه پسه او دی په خلاص بس دا ټول بهتره ده